زه به تا پکې د ګل په رقم ساتم که مثل غمونه نور وي په زړګي کې. ملګرو نن د پښتونخوا یو مشهوره ټیک ټاکره سایکو ارباب هغه وفات شوې ده او کوم مرګ چې دی هغه یې د څه د وجې راغلی دی دا درته هم ویم. که تاسو وګورئ په ټیک ټاک باندې تقریبا څه کم 1 میلیون ته چې کم دی د هغې فالوور رسیدلی دي او یو میاشت کې چې کم دی هغه کیدی شو چې د 1 میلیون فالوور حاصل کړي وي. اوس مسله څه شوې ده؟ دا شوې ده چې دا د ټینشن بیماره وه، داسې ویلی کېږي او دوی وایي پرون چې کم دی هغه 20 ګولۍ د ټینشن په یو ځل باندې خوړلي دي او له هغه 20 ګولو له سببه چې کم دی د ده مرګ چې کم دی هغه واقع شوی دی. په ایلارچ هسپتال کې د ده نه ساه وتی دی. خو یو سبق دی پکې هغه کسانو دپاره د هغه پیغلو دپاره کوم چې د ټیک ټاک طرف ته راځي او په ټیک ټاک باندې خپل ویډیو وایرل کوي او مختلف قسم اندازونه او چلونه پکې کوي نو هغو دپاره یو سبق دی که ځي نو اخر هغه خلک وایي ابازوله به راځي. که تاسو هر څه په دې دنیا باندې وکئ که څونه دغه کوئ خو اخر چې کم دی مرګ هغه حق دی او د مرګ طرف ته به راځئ بیا به دا هر څه چې کم دی هغه به ستاسو نه پاتې او بیا چې په قبر کې کم عمل تاسو سره کېږي نو هغه به کم حده پورې کومه سزا تاسو ته میلاویږي. نو دغه کوم ویډیو کوم معلومات چې ما غوښتل زه تاسو سره شریک کم چې سایکو ارباب نومې جینۍ چې کم دا هغه د دې دنیا نه لاړه ډېره مشهوره ټیک ټاکره وه.